درې کسات دسی دي چې نه به ورسره الله قیامت کې خبرې کوي، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به الله پاک کی او دی له به الله دردناک عذاب ورکړي، نه به ورته الله به سره نه خبرې کوي، نه به ورسره الله د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او نه به الله پاک کی. درې کسان احادیث مبارکو کی راځي هغې کې یو شیخ زان بوډا زیناکار چې د بوډاوالي په حالت کې دی او د بوډاوالي عمر ته رسېدلی دی او دی زنا د بوډاوالي په حالت کې دی، بوډا دی او د بوډاتوب عمر ته رسېدلی دی او دی زنا کې مبتلا دی. د ته به الله ګوري نه، د سره به الله خبرې نه کوي، د ته به الله د رحمت په نظر باندې ونه ګوري، د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري، نه به ورسره الله خبرې کوي، نه به الله پاک کی او د ته به عذاب دردناک میلاوي. حدیث مبارک کې راځي چې د چا عمر 80 کالو ته ورسي، ځان نه پې سوچ وکړئ، هر سړي ته خپل عمر معلوم دی، د چا عمر 80 کالو ته ورسېده او دی لا ګناه کوي او د ګناه نه بس نه کړل، حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به ده ته وایي چې ما ته ستا عذر نه دی قبول. قیامت کې به ورته الله وایي زه دې عذر نه قبلوم، ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا بیا هم ګناه کوله، ته نه پوهېدې، تا ته علم نه و. د 80 کالو په عمر کې چې سړی ګناه کوي الله د عذر نه قبلي په میدان نه دی قبلوم عذر، ستا عذر نه قبلوم ځکه ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا ګناه کوه. چې دی عمر ته بنده ورسېږي نو رب العالمین تېنه حیا کوي، الله وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور باندې عذاب ورکړم، ما له حیا راځي زه به دله په اور باندې څنګه عذاب ورکړم، ما له د ده نه حیا راځي. مشران چې ګوري او په لاره تېرېږي د اجړاګانو د کورونو مخې ته به ولاړې، 80 نه 90 کاله عمر یې دی، ورشه د اجړاګانو سره ژوند تېروي، د 80 کالو ته عمر رسېدلی، د دې سړي عذر الله وی په میدان محشر کې نه قبلوم، د رحمت په نظر ورته نه ګورم، خبرې ورسره نه کوم په میدان محشر. 80 کالو عمر ته ورسېده، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا دی، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا دی، دی اوس هم دا زنا کوي او دا ګناه کوي، نو د عذر نه قبلوم. نو هغې دریو کسانو کې یو شیخ زانی دی چې د بوډاوالي په حالت کې دی بیا هم په زنا کې مبتلا دی، یو عمر کې هم ګناه نه ده پکار، خو چې کم از کم سړی داسې عمر ته ورسېږي 80 او 90 کالو ته ورسېږي. زه خو ټولو ته وایم، خصوصا مشرانو ته وایم چې سړی 80 او 90 کالو ته ورسېږي او د ده په مخ تکه سپینه ږیره ولاړې او دې پسې قینچي رالي او وایي او بلیډ پسې رالي، الله اکبر. بابا تا نه الله حیا کوي، بابا فرشتو ته وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور عذاب ورکوم. بابا ته الله نه حیا نه کوي، ستا نه الله حیا کوي، ته د الله نه حیا نه کوي. ږیره دې سپینه شوله او تکه سپینه شوله او نوسی دی د بابا په نوم باندې بولي، نوسی تا ته بابا وایي، بابا او بابا وسم د الله نه حیا نه کوي او په ږیره باندې بلیټ یخې دی او لګیا دی، یې پې قینچي یخې ده او ږیره مونډی کوي. بابا ته به څه حالت کې الله له ورځي؟ فرشتو ته الله وایي ما له د ده نه حیا راځي چې زه به دله په اور عذاب څنګه ورکوم، زه به دله په اور عذاب څنګه ورکوم. حیا پکار ده، د الله د ذات نه حیا پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کله د معراج په شپه ختلما نو یو تنور می ولیدو، دا سر طرف تنگو خلی تنگ و کته عرض او اور پکې بلیدو او بربند سړی او خزي پکیو، دسې د لمبې به برې تراویشتل بیا به په کته باندې لاړل، لمبې به بره راوستل او بیا به په کته لاړل. ما تپوس کو چې دا څوک دي؟
جبرائیل او میکائیل راته وی دا ستا د امت زناکار سړي او زناکاري ښځې دا د هغې عذاب دی. بس یو تنور کې بو په بره به یې راویشتل او واپس پتلل، تنور کې بو په بره به راتلل او واپس پتلل، تنور کې پراته. دا ستا د امت زناکار دي، دا د هغې سزا ده، دا د هغې سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل العینان تزنیان، سترګې زناکاري دي، سترګې زناکاري دي. وزناهما النظر، د سترګو زنا چې دا هغه نظر دی. په لنډو خبره تاسو ته کوم، مونږ ټول مونځ کوو که نه، چاته د مونځ خوږوالی محسوسیږي، چاته هم نه محسوسیږي. مونځ چې کوو څومره پړماتې کوو، پړماتې مونځ کوو. چې څوک د نظر حفاظت نه کوي دته الله د عبادت خوږوالی نه ورکوي، دته خوږوالی نه راسي، عبادت کې به خوند نه خوند نه مزه به نه. حدیث مبارک کې راځي چې څوک زنا کوي یو خو الله د رزق نه برکت اوچت کی، ختم، رزق کې به برکت نه. دویم الله د مخ نه نورانیت ختم کی، نورانیت د مخ نه نورانیت لاړ شي او د رزق نه برکت لاړ شي. چې څوک زنا کوي داسې پاک دورو عبدالله ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ړوند صحابي په لار را روان او کوم ړوند دی؟ هغه ړوند دی چې د هغه باره کې الله آیاتونه را نازل کړي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هغه صحابي دی چې هغه باره کې الله قرآن کې آیاتونه را نازل کړي، هغه را روان دی په لاره. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته د امام الانبیاء بیبیانی دی. بیبیانو دې سی وکتل، نبی علیہ السلام ورته مګورئ عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. ویل الله حبیبا دې خړون دی، نو دې ړوند نه دی. نبی علیہ السلام ورته وی تاسو مړند دی، که دې ړوند دی نو تاسو خو نه یړند دی، تاسو ورته نظر مکوئ. اوس خو آسان کار دی، وی زما زړه صفا دی، زړه کې مې څه نشته. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته امهات المؤمنین د مؤمنانو میندې دي او د امام الانبیاء دور دی. امام الانبیاء وی نظر ښکته کو، ته وی وی زما زړه صفا دی. نه د زړه صفاوالی دلیل نه دی، دا نظر غلط نه استعمالو. د سترګو زنا شروع ده، د غوږونو زنا شروع ده، دا دواعي د زنا دي. یاد ساتئ، زه خو درته د سوال په طریقه وایم، د سوال چې د بچو نه هم دا موبایل یې وایلی دی چې څه چل کوي ودي کې څه چل کوي. بعضې بچې مو چې ځان پانسي کوم، وایي پانسي که ځان که نه، ولې زه ګناهګار یم، پانسي کوه ځان. قطعا بچو له دا موبایل یې مه ورکوئ په لاس کې، قسم په الله. دا یاد ساتئ، د دې ځای دا خبره مې دا یاد ساتئ چې د مور او د خور تمیز د من نه وځي. ګورئ بیا به خفه یې، ګورئ بیا به خفه یې. که مور ته یې مور ووي ماله نوم بدل که، نوم چې ورسره دا و. داسې بې حیایي را ننوتلې ده، داسې بې حیایي را ننوتله. تفسیر روح المعانی لیکلی دی، وی یو زرګر ډېر پاک ژوند به یې تېرو، ډېر پاک ژوند. یو ورځ کور ته راغی، یو پی واله به دوی له پی راوړل. یو ورځ چې کور ته راغی نو بیبي ژړله. دی ورته ته ولې ژاړې؟ بس خفه یم. ولې خفه یې؟ وی دا پی واله چې مونږ له به یې پی راوړل د 100 کالو نه وړوکی د دې سره لوی شوی و. وی نن چې ما له پی راوړل نو زما دا لاس یې داسې ونیو د شهوت په خیال، بس ژړا راځي. دی مونږ کره راکوټې لوی شوی و، نن ما لاس داسې ونیو، زه پې پوهېدم په غلط خیال یې راله لاس له زور راک، بس اوس ژړا راځي. دا زرګر خپلې بیبي ته وایي بس ته مه خفه کړې، دا ستا ګناه نه ده، نه د دې پی واله ګناه ده، بس دا زما ګناه ده. وایي څه ګناه ده؟ وایي نن ما له یو زنانه راله، بنګړې ګوتی مې ورته په لاس کو، نو ما ولم په لاس داسې زور، بس اقه قرض و الله نن زما د کوره ویستم، دا قرض ما ته راوړه، دا ما ته قرض راورسېد. زه هم کاغي بې حیایي خورۍ دي، خو ته چې ورته ګورې دا د چا خور نه ده، دا د چا مور نه ده، دا د چا لور نه ده. ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته لور نه لرې، ته ولې دې ته داسې ګورې؟
او دا ګوره یو قرض دی الله به ستا د کوره وباسي ستا د کوره به الله دا قرض وباسي دا قرض دی قرض د رزق نه بې برکتۍ ختمیږي د چهرو نه نور ختمیږي ماشومان کنټرول کو په لنډو خبره دا ده نو چې مشران پې لګي نو کشران سړی څنګه کنټرول کړي نو چې مشر یې ګوري نو کشر ته څه ګناه ده چې مشر یې خپله نه ګوري نو کشر به کنټرول کړي د بې حیایۍ یو سیلاب راوتلی دی او راغلی دی والله علم الله دې تېنه زمونږ حفاظت وکړي بس بې حیایي راغلی ده بدامني راغلی ده بدامني راغلی ده او بې حیایي راغلی ده حیا اوچتېږي د معاشرې نه حیا اوچتېدو واله ده حیا اوچتېدو واله ده او اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت چې کله د سړي نه حیا پورته شي چې څه کوي نو بیا دې کوي بیا خور او مور او لور نه پیژني چې کله تېنه حیا پورته شو او بعضې ملکونه شته دی داسې شته دی چې اخبارونه وګورئ ښه شکر دی چې دې ملک هم چېرته علما دي شکر دی الحمدلله چې څه نه څه علما دې ملک شته او څه اختیار لاس کې شته چې دې قوم ته لږ دا په خپله خواهش خو تقریرو کې داسې ملکونه دي چې د جمعې په ورځې عالم په منبر کینی دله به لیکلي چټۍ راځي دی ځان نه تقریر نشي کولی شکر دی چې دا اختیار خو شته دی چې دا علما خو د قوم رهنمایي وکړي اخبارونه وګورئ داسې اخبار پکې شته چې بچی خپلې مور ته وایي ما له رشته وګوره هغه مور یې وګرځي بچي ته وایي ګرځېدم خو رشته مې ونه مونده نو دا بچی ورته وایي دې کور کې چې زما دا خور ده دا ما ته په نکاح که کنه دا خور ما ته په نکاح که کنه ته په بار ولې ګرځې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم پته ورته نشته چې مور څه ته وایي او خور څه ته وایي داسې حالت را روان دی چې بچې به وایي چې زه د مور سره نکاح کوم داسې حالت را روان دی حیوانیت را دنده کېدو واله دی او دا حیا را نه اوچتېږي دا حیا هم د منځ نه ځي او دقه موبایل به دا حیا پورته کوي دا مې یاد ساتئ دا بې حیایي چې راځي د دې د لاسه به راځي او د دې ټیک ټاکو د لاسه به راځي دا بې حیایي را پسې را روانه ده دا حیا به رانه پورته کېږي پلار او مورې د حیا هغه یو دور و چې بچي به د مور په مخ کې خبرې نشوې کولی بچي به د مور په مخ کې خبرې نشوې کولی بچي به د پلار په اظهار نه پخپو کو بچی به د پلار په مسله نه ودرېدو دا زما د بابا جان مسله ده او دسی دورو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کیږي بچی ته وای بچیا دې کمره کې در نه چرته ګناه ونشي دې کوډاګې ته خیال کوي دی ولی بابا جانا بچیا دې کې مې دومره پیری قران ختم کړي دی چې ما نه ییر دي چې څو سلام قران شته دسی یو مشر یو بابا شتا چې بچو ته وای بچو ګوره کزنه منو دې کمره کې ګناه ونه کې ما ډېری پیری په دې کمره کې د الله کلام ختم کړي بچو له قران ورکې لاس کې بچیم علماء تکي نه وای دا درته حقیقت و امرای ولای وای دی علماء پسې پیزار ګرځوي بچو ته خوای اسې پسې ګرځي اسې دا بی حیايي رانه نوتو والا وای ونی سید علماء لمنی اونی سی دا د انبیاء وارثان دي شرب استاب بچی ته غلط خونه ونه کی چریم نه ته چې په کوم منبر ناسم په کوم مصلی ودرېګم دا مصلی د امام الانبیاء مصلی ده ښا دینه زه غلط خونه نه کوم دا د غلط خونی مصلی نه ده بچی بم د دین برابرېږي او دقه یو حل دی بچو نه موبایل والے او د بچو جوړ د علماء سره پیدا کړي بچیم علماء لرا ولې نه تاسو د علماء نه تروي چې پلاری ناس یو پوسټ ورکی او د عالم تصویری او پګړی په سر تړلی او پلار هغه په خر پوری وتړي بچی وی پلار می تصویر ورکړي بچی شیر کی دا بچی به سبا د عالم قدر وکي دا بچی به د عالم قدر وکي چې پلار د آیډی نه پوسټ ورکړي کما خپل نه ویلی د ما بنو ویلی ما لیدلی دی خپل سره د پګړی نه عالم لیدلې چې په خر پوری ول تصویر تړل تب وای چې زما دا د هغه عالم ورکړو چې زما سیاسی مخالفو زوم ز ټیک شو ما د طارق جمیل صاحب تصویر لیدل چې په خر پوری تړل